پر پکتیکا د پاکستان برید د طالب مشرانو چوپتیا او غبرګونونه. کرزی وایي پاکستان باید له داسې اقداماتو لاس واخلي. د ناټو او امریکا د ماتولو دعواداران چیرته دي؟ دا چې د طالب فعالانو ترڅنګ نورو څه ویلي جزئیات یې همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وړمه ورځ یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې پاکستاني پوځیانو د پکتیکا پر برمل توغندیز بریدونه کړي. هغه مهال طالب فعالانو یاد خبر رد کړ، خو تېره شپه چې کله د پاکستان استخباراتي ادارې اړوند یوې پاڼې پر پکتیکا د حملې خبر ورکړ، ویل چې د دوی پوځیانو برمل کې د ټي ټي پي کسان په نښه کړي. نو طالب مشران او فعالان چوپه خوله دي، خو د افغانانو سختو غبرګونونو سره مخ شوي. حامد کرزي د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو توغندیز بریدونه په کلکو ټکو غندي او دغه بریدونه زموږ پر خاورې واضح تیری او د ټولو نړیوالو موازینو خلاف عمل بولي. حامد کرزی د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست ته تغییر ورکړي او د افراطیت پالنې او تشدد پر ځای د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ او حسنه او متمدنې رابطې لار خپله کړي. رحمت الله اندړ لیکلي ملا یعقوب اخوند چیرته ورک دی؟ د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ پاکستان توغندیز بریدونه کړي. ځوان وزیر به وایي چې نوم یې نه اخلم بیا ناندرۍ جوړیږي. پر افغانستان د دغسې بریدونو جواز د دوحې د قرارداد په پټو ضمیمو کې راغلی، که نه نو هیڅ هیواد پر بل هیواد داسې علانیه برید نشي کولی. پیغام صافي لیکلي د افغانستان پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو د توغندیز بریدونو زموږ پر خاورې واضح تیری او د ټولو نړیوالو موازینو خلاف عمل دی. په داسې حال کې چې د اوسني نظام دریځ د پاکستان پر وړاندې لا هم ورور ولي او ملګرتیا ده. ابدالي کندوزي لیکلي دا اوس څنګه حالت دی؟ که واقعیت د پاکستان بریدونه د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ رښتیا وي، د کرزي پر ځای باید دفاع وزارت یا خارجه وزارت توند غبرګون وښیي. که دروغ وي خو باید د کرزي خوله وتړل شي. داسې حالت د نظام ارزښت له منځه وړي. ساحل پښتون بیا لیکلي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پنجابي پوځیانو توغندیز بریدونه او د امارت چوپتیا. د نړۍ د ماتولو دعوه کوونکو طالبانو د پنجابي ترهګر پوځ دې توغندیو بریدونو ته تر اوسه هیڅ ډول جواب نه دی ورکړی. طالب مزمل کریمي لیکلي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د برید حقیقت باید روښانه شي. که رښتیا برید شوی وي، پاکستان ته باید بالمثل ځواب ورکړل شي. د بالمثل ځواب د نه لیدلو په صورت کې به پاکستان یو ځل بیا جرأتمند شي او د جمهوریت په شان به شپه او ورځ د توغندیو باران جاري وي. موږ به یې هم په خړو سترګو نندارې کوو. درنو کتونکو، تاسو مو هم د دغې موضوع مربوط خپل نظرونه راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.